ګرانو محترمو کتونکو، کله چې تاسې فوټوشاپ انسټال کړئ د هغه انټرفیس داسې تاسې ته معلومیږي لکه څنګه چې تاسې یې وینئ. نو راځو په ترتیب سره قدم په قدم یې هر جز تشریح کوو. نو اول سر د دې فوټوشاپ منیو وي چې دې ته منیو بار ویل کیږي، او دوهم یې دا پراپرټیز ټول بار دی، یعنی که چیرې تاسې هر ټول بار کلیک کوئ دلته صحیح د هغه پراپرټیز هلته لوړ ورسره راځي. صحیح سلیکشن ټول، موو ټول، کراپ ټول، هر یو چې تاسې سلیکټوئ د هغه پراپرټیز لوړ ورته راځي، او دا هم ټوله ټول بارز دي. که چیرې ستاسې ټول بارز په داسې شکل وه، یعنی په عمودي شکل، نو د دغه علامې سره چې تاسې کلیک پر وکړئ دا به په داسې شکل بدل شي. دا په دا خاطر چې زه پر دغه باندې عادت سوی یم، نو بس ماته دغه ډېر ښه ایسي. په دې لاس کې یو څه پینلز دي چې هغه بیا وروسته قدم په قدم تشریح کوو. که چیرې دا ویکټور تاسې ووایئ دا پینلز به خلاص دي چې په دې کې هر کار تاسې کوئ پراپرټیز دلته راځي، او د هغه رقم د رنګ د لیر پینل. پر دې باندې بیا وروسته بیا په کرار په ترتیب سره پر دې باندې بحث کوو. نو راځو کله چې تاسې فوټوشاپ داسې خلاص کړئ، اوس غواړئ چې په دې کې هر پروګرام چې اول ځل انټرفیس یې تاسې ووینئ باید غواړئ چې نوی ډاکومنټ پکښې جوړ کړئ. نو د هغه دپاره موږ دا یې اوس فلحاله په فوټوشاپ کې نوی ډاکومنټ جوړوو. چې هغه څنګه کیږي، هغه به فایل ته تاسې ولاړ شئ، په فایل کې نیو چې شارټکټ یې دی کنټرول ان کې د کیبورډ څخه وهئ، او کې چیرې د فایل منیو څخه صحیح فایل منیو ته راځو. نوی فایل که چیرې موږ غواړو جوړ یې کړو، کنټرول ان یې شارټکټ صحیح دا به کلیک کړو، موږ ته یوه منیو راځي. په دې منیو کې ډېر هغه څه دي چې موږ باید په هغو شیانو دقیق وپوهیږو. نو راځو اول د نیم په برخه کې نوم ورکوو. هر نوم چې تاسې ورکوئ، فرضاً صحیح د رحماني نوم ورکوو، هر نوم چې تاسې ورکوئ. اوس نو ډاکومنټ ټایپ چې دی، هر ډاکومنټ ټایپ چې تاسې انتخابوئ، که چیرې یو اس پیپر انتخابوئ، انټرنیشنل پیپر، او که چیرې د عکس دپاره یو بیکګراونډ جوړوئ بیا عکس پکښې ایډیټوئ. دغسې د موبایل اپلیکیشن دپاره ډیزاین کول، د ویب ډیزاین دپاره صفحه جوړول، د موبایل اپلیکیشن دپاره صفحه جوړول، او د فلم او ویډیو دپاره دغسې د آیکونوګرافي دپاره، او آرټ انلسټریشن او آرټ بورډ کسټم کې خپل د خوښې سایز ورکول کیږي. نو راځو فوټو انتخابو. کله چې فوټو انتخاب کړئ په سایز کې دلته دا زما سره 2018 ورژن فوټوشاپ دی. کیدای شي تاسې ته دغه نیو منیو په بل شکل راشي، خو تاسې ورخطا کیږئ مه. په هغه منیو کې هم عین دغه شیان دي کوم چې دلته زه درته تشریح کوم، په هغه منیو کې هم تاسې دغه شیان عملي کړئ، انشاءالله خپل هدف ته به رسیږئ. سایز یې دلته دی زموږ څه پښتي وایي لینډسکیپ، یعنې په اوږدو او که په جګوالي، هغه ستاسې پر خوښه پورې اړه لري، کوم په اوږدو انتخابوي او که په جګوالي. خو اوس فلحاله دپاره دغه صحیح. راځو ویډ او هایټ ته چې هغه تاسې په چیش سره غواړئ، طول عرض یې په چیش سره غواړئ، یا عرض و طول یې په چیش سره غواړئ. نو راځو هغه انچ په انچ سره یې غواړئ، پکسل سره یې غواړئ، په میلی متر سره یې غواړئ، سانتي متر سره یې غواړئ، فاینټ سره یې غواړئ. نو موږ انچ انتخابوو، په دې ځای کې ورکوو چې 3 او دلته 2 ورکوو، چې یعنې اوږدوالی دې 3 وي او بر یې 2 صحیح. پاته سو د ریزولیشن موضوع. ریزولیشن اصلا دی دلته وایي په یوه انچ کې څو پکسله باید موجود وي. که چیرې 300 پکسله و معلومداره دی هغه بیکګراونډ به صفایي، او که چیرې په یو عکس کې په یوه انچ کې 800 پکسله هغه به ډېر ژرې عکس وي، او که چیرې کم پکسل و هغه به طبعا تر هغه عکس چې هغه ریزولیشن یې ډېر وي نو پکسل یې ورسره زیاتیږي، او که چیرې ریزولیشن کم و پکسل یې په یوه انچ کې کمیږي صحیح. یعنې که چیرې 300 موږ انتخاب کړو، د دې مطلب دا دی چې په یوه انچ کې 300 پکسله صحیح. هغه کسان چې هغه د کمپیوټر سکرین دپاره ډیزاین کوي، او هغه کسان چې د ویب سایټ دپاره ډیزاین کوي، او هغه کسان چې په ټي وي کې کار کوي، د هغو دپاره 2 اویا څخه تر 9 اویا پورې ریزولیشن کافي دی صحیح.
نو فی الحال دغه 300 صحیح دي. که چیرې کموي 22 هېڅ پروا نه لري. صحیح. او RGB کلر موډ RGB دوه کلرونه CMY او RGB. کلر موډ RGB دغه RGB صحیح دي. مخکې په دې کې بیا نور کلرونه هم سته. CMY کلر دی، لیب کلر دی چې هغه بیا وروسته موږ پر دې باندې بحث کوو. او بیټ یې یعنې په څو بیټه کې غواړي چې د بیټ تاسو اوس په دې کې ډېر مه کنفیوزه کېږئ. د بیټ په موضوع کې هم موږ بیا خبره کوو. او بیکګراوند کانټینټس هغه په کم نامه سره وایټ، بلیک، تور بیکګراوند او که سپین بیکګراوند. البته موږ وایټ انتخاب کړی دی. صحیح. او کلر پروفایل د پروفایل کلر صحیح RGB او دغه رقم پکسل دا ټول په عادي حالت پرېږدو. او که چیرې دغه سیټینګ چې اوس موږ کړی دي تاسې غواړئ چې دا سیو کړئ د پریسیټ په شکل چې بیا هر ګړی تاسې نسئ جوړولی یا مو هیر سي، بیا کولی شئ چې د پریسیټ د لارې بیرته هغه راواړوئ او هغه دغه کړئ. نو په سیو پریسیټ چې کلیک وکړئ دی درته وایي چې 3:2 انچه کې په دغه ریزولیشنو په دو شیانو باندې موږ سیو کړی دي. مازې اوکې کړئ دی به سیو سي. هر وخت چې مو په کار و په هغه نامه سره دی پیدا کړئ. صحیح. دا دی. صحیح. په دا نامه سره 3:2 کې پیدا کېږي په دغه نامه سره. که چیرې نوم ورکوئ هم صحیح دی، مشکل نه لري. او که چیرې بیرته د پریسیټ ډیلیټوئ دې ځای بیرته ډیلیټولی شئ. صحیح. نو راځو اوکې به یې کړو. کله چې اوکې مو کوئ موږ ته سپین بیکګراوند راوستی. صحیح. نو دا ابتدایي فوټوشاپ دی، یعنې هر هغه څه چې زه ورسره مخامخ کېږم هغه تاسې تشریح کوم او تاسې به سر په خلاصوئ. صحیح. راځو دا بیکګراوند سپین موږ ته خلاص کړي. اوس غواړم که چیرې دا زه غټ کړمه ځکه ډېر کوچنی دی. دا بزنس کارت سایز بیکګراوند موږ جوړ کړی دی. که چیرې زه غواړم چې دا غټ کړم په 2018 فوټوشاپ کې یوه خوبایي دا ده کله چې تاسې هر ټولز ته موس وروړئ د هغه ټولز خواص ټوله درته ښیي. صحیح. فرضاً موو ټول دی د یوه ځای څخه شی وړل و بل ځای ته، البته چې په نوي لیر کې وي. او دغه رقم سلیکشن ټول دی چې هغه د کار ساحه موږ ته راسلیکټوي چې موږ په دغه ساحه کې کار کوو. صحیح. دغه رقم لاسو ټول دی چې د وروسته پر دې ټولز پر هر یوه باندې بحث کوو. د دې وظیفه دا شی ده. او دغه رقم کویک سلیکشن ټول دی چې د دې وظیفه بیا دا شی ده. نو راځو زوم ټول ته چې کله موږ ودرېږو د دې وظیفه دا ده چې یو شی راغټي تاسې ته په انځور کې هم معلومیږي. صحیح. نو کله چې پر دې باندې کلیک وکړو او پر دا سپین بیکګراوند کلیک وکړو دا به څه موږ ته چې سي غټ سي. صحیح. نو اوس راځو د لیر پینل ته. دا زموږ لیر دی. د لیر پینل ته رالو. صحیح. زموږ دا اوس په بیکګراوند باندې دا مسما دی، یعنی د بیکګراوند په نامه سره. او دا کول په دا معنی چې په دې کې اوس موږ هیڅ کم کار نسو کولی. او که لیر ته اړوو نو بیا پر دې باندې به ډبل کلیک کوو، دا به لیر ته واړو، بیا په دې کې کار کولی شو. صحیح. دا خو یو ډاکومنټ موږ جوړ کړي او دلته د هغه ډاکومنټ نوم دی رحماني او دلته درښیي چې دا 300% غټ شوی دی. صحیح. او که په نارمل حالت کې وي هغه که بیا داسې کوچنی کو په 100 حالت کې د نارمل حالت دی. صحیح. تقریبا دونه به وي. صحیح. او که چیرې غټ کو هغه په دا شکل سره. او د زوم ټول شارټ کټونه درته ښیم. زوم ټول شارټ کټ یې څنګه دی؟ که چیرې موږ دا زوم ټول راواخو پر دې باندې کلیک دا خو غټیږي. صحیح. او که آلټ ونیسو د علامه تغییر کې منفي کېږي. د کیبورډ څخه د آلټ بټن ونیسو یا د آلټ تڼۍ ته کښېکاږو نو د منفي علامه غوره کوي او د هغه څخه د کوچنی کېږي. صحیح. بیرته کېله که د مثبت دی. صحیح. اوس نو که چیرې موږ بله طریقه ورسره وکړو هغه دا چې آلټ ونیسو او د ماوس سکرول ته چې په اصطلاح هغه ګردۍ ارغړۍ ته موږ دوران ورکو پر مخ باندې دی به غټ سي. ګوره علامه تغییر کړی دی مګر دی غټیږي.
او کېدای شي کوچنی کېږي. دا یې تر ټولو اسانه او ښه شارټ کټ دی. صحیح. دغه رقم د زوم ټول دلته هم علامې شته. که منفي علامه و دی به کوچنی سي او که چیرې مثبت علامه و دی به غټ سي. صحیح. او دلته ریسایز وینډو ټو پیټ، هغه سایز چې وینډو یعنی د وینډوز د عکس پر برابر ریسایز کړه. صحیح. نو راځو اول فایل منیو ته. په فایل منیو کې نیو هغه وظیفه و چې نوی ډاکومنټ جوړول و. اوپن کمانډ چې شارټ کټ یې کنټرول او ده. د دې وظیفه دا ده چې یو عکس موږ فوټوشاپ ته راوړلی سو. فرض مثال موږ پر دې باندې کلیک کوو او ځو ډاونلوډ ته ځو. زموږ یو عکس پکار دی. فرض مثال د مثال په ډول دا عکس موږ غواړو، یا فرضاً دا عکس غواړو چې راوړو. اوپن وو هغه عکس به فوټوشاپ ته راشي. صحیح. او دغه رقم براوز ان بریج، دا د دې وظیفه دا موږ ته هغه ځای ته بیایي چې موږ کولی شو چې 10 عکسونه په یو وارې راخلاص کړو. صحیح. خو تاسې په دې پسې ډېر مه ګرځئ، بیا وروسته پر دې باندې یو تکرار بل هم کوو. اوپن از د دې مطلب دا دی چې موږ په دغه خلاص فایل کې یو بل فایل هم راخلاصو. اوپن از سمارټ آبجیکټ، یو عکس دی موږ ته په سمارټ آبجیکټ کې ډایرکټ خلاصوي چې هغه بیا وروسته زموږ موضوع ده، پر هغه باندې بیا بحث کوو. که چیرې موږ کلیک کوو او دا عکس راخلاص کوو، دا ډایرکټ په سمارټ آبجیکټ کې دا عکس جوړ شو دلته. صحیح. اوپن ریسنټ هغه فایلونه دي چې مخکې موږ د دې څخه استفاده کړې وي. کې کلیروي کلیر ریسنټ فایل کلیر یې کړه. د دوهم وارې دپاره به چې راشي هغه آپشن ورک شو دی د ریورټ په نامه سره بل د هغه پر ځای پیدا شوی. صحیح. یعنې هغه او که هر څونه عکسونه موږ خلاص کو، فرضاً اوپن عکسونه هر څونه موږ خلاص کو، 3 عکسه، او که چیرې موږ دلته راسو اوپن ریسنټ برخه به فعاله وي، 3 عکسونه موږ خلاص کړي. که دا کلیرې دا برخه بیا ورکېږي. صحیح. کلوز وینډو، یو وینډو یو عکس بندوي، او کلوز آل ټول عکسونه بندوي. فرضاً که زه دغه عکس کلوز کړم. صحیح. او دا طریقه هم دا چې دا عکس وه دا په دې باندې هم ورکېږي. او که چیرې چې کلوز آل ټوله ځي، اما هغه ډاکومنټ چې تا جوړ کړی دی درته وایي هغه چینجز چې تا کړي سیو یې که یا صحیح کې کینسل کې بیرته دی په خپل حالت پاتېږي، عکسونه به ټول لاړ شي. او که دی نو کې بس دی بیا سیویږي نه، بس ځي کلوزیږي. صحیح. سیو خو تاسې پوهېږئ چې د یو فایل سیول عموما هر فایل هر پروګرام چې تاسې استعمالوي په هغه کې سیو از راځي. سیو هغه فایل په اولین بار سره سیوول ته سیو وایي چې کنټرول اس شارټ کټ دی. ثبتول هغه په هر نامه چې تاسې ثبتوي، او سیو از هغه فایل په دوهم نامه سره ثبتول. فرض مثال موږ دلته مختلف کار کړی دی. صحیح. موږ راځو ریکټینګل ټول را اخو او د هغه ټول څخه په موو ټول باندې څو کافیان یې اخو. کافي اخیستل، آلټ نیول او پر دا مربع باندې موس نیول او کشول په داسې طریقه سره کېږي. صحیح. 4 مربعې دي هغه مو جوړې کړلی شي سکویر. صحیح. راځو دا موږ سیو سیو په کوم نامه سره سیو یې؟ پی ایس ډي فایل، د فوټوشاپ فایل د عکس په طریقه یې سیو یې. صحیح. موږ غواړو چې د فوټوشاپ په فایل سره سیو کو په ډاونلوډ کې. صحیح. سیو. اوس که چیرې ته فایل اوپن یې نو چې اوپن ته ولاړې په ډاونلوډ کې به زموږ فایل د رحماني په نامه سره دا دی سیو دی. صحیح. نو راځو سیو از د هغه فایل په کوم نامه سره سیو یې؟ فرض مثال موږ ته وایو چې رحماني 2 په نامه سره سیو. صحیح. صحیح. هغه به په هغه نامه سره ثبت سي، او ځای چې مو ثبت کړی و هغه به تاسې د هغه ځای څخه راواخلئ او خپل استفادې وړ بیا وګرځوئ. صحیح.
نو دا هم تر سیو از پورې د فایل منیو تشریح وروسته به په نورو درسو کې بیا فایل منیو نور هم پر مخ بوزو. نو راځو د ټول بار څخه هم یو لږ څه څکه کوو. صحیح. د ټول بار څخه اول ټولز چې دی هغه موو ټول دی، شارټ کټ وی ده. کله چې تاسو کار کوئ فرضاً اسم والی سلیکشن ټول یا هم سټیمپ، صحیح، کلون سټیمپ ټول انتخاب سو، بیرته اړیږي چې دا مربع د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. نو ډایرکټ وی ټول موو ټول به انتخاب سي. په موسټینګ د هغه سکویر مربع ونیسه او یو خوا او بلې خوا ته حرکت ورک. صحیح. موو ټول هغه وخت کار کوي کله چې موږ یو بیک ګراوند چې هغه لاک وي موږ په هغه کې کار وکړو. صحیح. فرضاً موږ په دې کې یو سکویر یا مربع جوړو. کله چې موږ جوړ کړه دې ته حرکت وکړو، دا اتومات په بل لیر کې جوړیږي. او که چیرې داسې وي چې برش ټول راواخو، صحیح، دا کار نه کوي، اوس کار کوي ځکه لاک. که موږ چیرې برش ټول راواخو په برش ټول باندې حرکت ورکو، یو رسامي وکړو، اوس غواړو چې دا رسامي یوې خوا او بلې خوا ته یوسو، ټول بیک ګراوند حرکت سره کوي. نو په لحاظه د محترمو کتونکو څخه هغه کسان چې غواړي فوټوشاپ په صحیح معنا زده کړي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په فوټوشاپ کې لیرز جوړول او لیر په فوټوشاپ کې ستاسو تر ټولو نږدې ملګری دي. نو باید تاسو په هر هغه کار چې نوی کار کوئ د هغه لپاره باید تاسو لیر جوړ کړئ. صحیح. د هغه لپاره باید تاسو لیر جوړ کړئ. نو راځو د لیر موضوع داسې د کنټرول زیډ کوم ہے. صحیح. چې په لیر پینل کې به نیو لیر وي او بیا به راسي برش ټول به راواخلي، دلته به حرکت ورکړي. کله چې خط ولیکل سو غواړي دا خط د یو ځای څخه بل ځای ته یوسي په ډېر اسانه ډول. صحیح. اما که چیرې په بیک ګراوند باندې کوم کار کړی و هغه بیا موو ټول پر هغه کار نه کوي ځکه ټول بیک ګراوند سره انتقالوي. نو ښه خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې هر کار تاسو په فوټوشاپ کې ترسره کوئ د اول ځل لپاره به تاسو نوی لیر اخلئ، هغه کار په نوي لیر کې کوئ، بیا تاسو کولی شئ چې هغه لیر هر ځای ته په هر ځای کې تاسو هغه لیر ایښولی شئ. صحیح. راځو سلیکشن ته. صحیح. دې ته سلیکشن ټول هم وایي، ریکټینګل مارکیو ټول هم ورته وایي. صحیح. ځکه په دې کې څلور برخې نورې دي چې یو الیپټیکل مارکیو ټول دی، بل سنګل رو مارکیو ټول دی او بل سنګل کالم مارکیو ټول. دا ټول بیا په تفصیل سره ان شاء الله وایو، خو تر هغه تر مخه یو مارکیو ټول د اوله برخه وایو. د دې هدف دا دی چې دا برخه موږ ته د کار ساحه راښیي، یعنی موږ دغه د کار ساحه اوس انتخاب کړې ده، په دغه ساحه کې موږ کار کولی سو، اخوا ته کار نسو کولی. صحیح. څنګه؟ داسې که چیرې موږ برش ټول راواخو او دلته کلیک کو هیڅ حرکت نشته، اما که دلته را داخل سو دا زموږ د کار ساحه ده. صحیح. کولی سو چې د سلیکشن ټول په واسطه سره یو ځای مشخص کو، د هغه ځای ته فیل رنګ ورکو چې بیا مخ ته وایو که چیرې نوی لیر وي، او په هغه ځای کې د هغه ځای په شاوخوا کې د هغه ځای په حویلي کې موږ کار وکړو. صحیح. ګوري د باندې هیڅ کار نه کوي. او که چیرې دا نه وي، که ما ډیلیټ بټن مې ولګ ټول بیک ګراوند ډیلیټ سو، کنټرول زیډ کنټرول زیډ. صحیح. نو د نن ورځې دپاره مو د هغو نه درس صحیح دی. فایل منیو مو تر سیو ازه یا تر ریسنټ پورې وویل. صحیح. چې هغه تیر کوم عکسونه موږ خلاص کړي هغه راته راولي، او دغه رقم مو موو ټول ووایه، شارټ کټ یې وي وو، او سلیکشن ټول مو ووایه، شارټ کټ یې د دې دا ام دی. تاسو پر دغه دوو ټولز باندې کار وکړئ چې هر څونه تاسو پریکټیس کوئ هغونه ستاسو تجربه زیاتیږي. تاسو پر دې باندې کار وکړئ، انشاءالله پر روان درسو کې به نور ټولز هم درته تشریح کوو، پر د هغه به یو څه نور په تفصیل سره کار وکړو.
خدای دې وکړي چې دا درس ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل ایکن وي تر څو زموږ ویډیو په تداومي شکل سره په امتداد سره لیسن پر لیسن تاسې ته در ورسیږي او که مو بیل ایکن نه ووهلی هغه تاسې ته نه در رسیږي. نو خدای مو مل سره ښه چارې ښه ژوند خوشحاله شېبې ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.